عائشة رضی الله عنها وی چې رسول الله وسلم باندې مکله څه مرض و تکلیف به نو په خپل ځان به دا دوه صورتونه وو او چوف به یې دم درې ته وایي ښه اجازو ته پکې ضرورتونه نشته. ښکلې طریقه دا ده چې په کوم ځای دې تکلیف ته لاس کېده او دغه دوه صورتونه وو چوف که انشاءالله الله به دې ښه کړي. دا شپه راولګي تیاره خوره کړي. دې ټیم کې هر قسمه شر چې دی هغه یي. نو ځکه رسول الله سلم وایي چې خپل ماشومانان د شپې یو وخت کې ماښام کې دغه ټیم کې بهر ته مه پرېږدئ ځکه چې پیریان خواره شي. د هر قسم بیماری دپاره قرآني دم دا بیان واورئ چې هر قسم بیماری د تی دې باندې ځان دموي په دې قرآني وظیفه باندې. عائشة رضی الله عنها وی چې رسول الله سلم باندې مکله څه مرض و تکلیف به نو په خپل ځان به دا دوه صورتونه وو او چوف به یې دم درې ته وایي ښه اجازو ته پکې ضرورتونه نشته. ښکلې طریقه دا ده چې په کوم ځای دې تکلیف ته لاس کېده او دغه دوه صورتونه وو چوف که انشاءالله الله به دې ښه کړي. دا شپه راولګي تیاره خوره کړي. دې ټیم کې هر قسمه شر چې دی هغه یي. پیریان ومي دا چې کوم بېلارې خلک دي نشیان دي فحش خلک دي فسق او فجور کې دوی اکثر د شپې ګرځي راګرځي. نو ځکه رسول الله سلم وایي چې خپل ماشومانان د شپې یو وخت کې ماښام کې دغه ټیم کې بهر ته مه پرېږدئ ځکه چې پیریان خواره شي. نو یا الله ما وساته د شر د شپې نه کله چې خوره شي. او چې یهودیانو کې یو کس به د رسول سلم خدمت کو نو هغه به د رسول سلم نه د هغه دا ویښته پټ پټ وړو چې بیا یې په هغې باندې جادو وکړو. لبید ابن الاعصم یهودي پې جادو کړی او د لبید یو خور و د دې یهودي هغې به دا وی که چېرته دی نبي نو الله به یې خبر کي ان یکن نبیا فسیخبر او که دی نبي نه نو بس دکه جادو به یې ختم کي او دا جادو به یې کوی ته ګزار کړی و. الله رب العزت خپل پیغمبر چې دی د دې نه خبر کړی او زه پناه غواړم د پوکو د چا نه په غوټو کې چې پوکي ورکوي د هغه ښځو نه. وایي دې کې اشاره د لبید لوڼو ته ده چې په رسول سلم جادو کړی دی. هغه جادوګرانې وي او هغوی 11 غوټې تړلې وي 11. الله رب العزت دا دوه صورتونه راولېږل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د اثر ختم شي. نو په دې کې آیتونه هم 11 دي. ګورئ ښه په دې صورت کې آیتونه څو دي 11 دي. بله مسله دا یاده کوي چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم جادو شوی و هغه داسې یو مرض و لکه په سړي باندې چې مرض راځي صعیب داسې نه و چې هغه دې د رسالت خلاف وي او د هغې سره دې ټکراو کړي. نه صرف په رسول وسلم باندې دومره نری اثر کړی چې هغه به وایي دغه پلانې کار ما کړی دی او هغه به یې کړی نه و یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی و بس نور داسې اثر یې پرې نه و کړی چې هغه په وحي بیانولو کې ګډوډ شوی دی د دین پر را رسولو کې د هغه نه کمی شوی دی نه او دا خبرې مخکې تفصیلا ذکر شوي. بله مسله ده چې جادو اثر کوي په اذن د الله سره. دلیل پې څه دی؟ دا آیت دلیل دی. که چېرته جادو اثر نه کولی نو بیا موږ ولې وایو چې یا الله موږ د دغه زنانو د پوکو نه ساته. بله مسله دا د نارینو دپاره هم دی ولې د نارینو هغه پوکي برابر دي همدغه شی دی خو اکثر زنانه دا کیسې کوي نو ټولو دپاره دا یو شی دی. ښه دا و د شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې د هر قسم دم دپاره دا قرآني وظیفه کوئ انشاءالله تاسو به ستاسو مشکل به حل کیږي. نو دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة